او عذاب د دې نښه ده چې د دې مخلوقاتو یو خالق شته، یو پیدا کوونکی شته، یو ذات شته چې دا ټول مخلوقات هغه کنټرول کوي. نن هم رب العالمین په مخلوقاتو باندې یو عذاب راوسته. بې یاداش ورکړه د دې خبرې چې ای بنده که ته ډېر پوه شي، که تا سره علوم ډېر پیدا شي، که ته ډېره ترقي وکړي، ساینس او ټکنالوژي کې که ته ډېر مخکې شي، ګوره د الله د قدرت مقابل کې ته هېڅ شی هم نه یي. چې کله ابرهه د کعبې د ورانولو دپاره را روان شو، هغه په خپل طاقت باندې، په خپل قدرت باندې ډېر غرور کاوه. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام تره یو ځای کې ورته میلاو شو، نو هغه ورته وویلې چې زما اوښان ته ځان سره کړي دي او هغې باندې دې قبضه کړي، ما ته اوښان راکړه. وی ابرهه ورته ویلي وی چې ما ویلي ته به ما سره مذاکرات د کعبې باره کې وکړي. ابو طالب ورته ویلي چې ګوره د کعبې خالق بل دی، رب العالمین ما ته دا اوښان راکړي او زه د اوښانو مالک یم. خالق شته، هغه به درنه تپوس وکړي او حقیقت دی داسې تپوس یې وکړه چې د دنیا تاریخ د هغې ګواه دی. او تپوس یې څنګه وکړه؟ رب العالمین په یو مقام کې فرمایي چې زه د یو قوم د مقابلې دپاره هغوی باندې د عذاب راوستلو دپاره لښکرو ته حاجت نه لرم. یو د جبریل علیه السلام اواز هم ډېر قومونه تباه کړي دي، او بیا دوی پسې څه وکړل؟ دوی غټ غټ هاتیان را روان کړل. هغې وخت کې هاتي یو لوی پاور والا شی و، یو ټانک او یو لوی ایټم بم و هغوی سره، او ټوله دنیا دا سوچ کاوه چې نن به دا کعبه ورانیږي، نعوذ بالله من ذلک. لیکن رب العالمین د کعبې حفاظت عجیبه شان سره وکړه. خپل مخلوقاتو کې د ټولو نه وړوکی مخلوق چې هغه وړه مرغۍ وغې راولېږله، او بیا یې په هغې باندې هم داسې ونه کړل چې مرغۍ په دوی باندې مسلطه کړي، بلکې د هغې په خوله کې واړه واړه کاڼي ورکړل. او بیا علما او مفسرین لیکي چې په هغه کاڼو باندې د لښکر د کسانو نومونه هم لیکلي چې د فلانکي کس دپاره ستا او فلانکي ستا دپاره. نو رب العالمین هغه عظیم لښکر او د هغه عظیم غټ غټ فیلان او هاتیان په معمولی مرغانو باندې او په معمولی کانو باندې ختم کړل، نست او نابود یې کړل. نو دا هم یو دلیل دی. وقت په وقت کې که تاسو وګورئ نمرود راغی، د هغې مقابله رب العالمین په وړوکي ماشي باندې وکړه. بني اسرائیل چې کله رالل د هغوی مقابله کې قبطیانو د فرعون لښکرو هغوی به بني اسرائیل تنګوله، نو هغوی باندې رب العالمین مختلف عذابونه را لیږلي. انشاءالله تاسو ته به په 9مه سپاره کې راشي چې کله هغوی سرکشه شو، نو اول پې الله پاک ملخان راولېږل چې خوراک به یې کاو، ملخان به کوبه به یې څکلې، ملخان به کمره کې به وده کېدل، ملخان به بار به ګرځېدل، ملخان به. بیا اخره کې فرعون ته پته ولګېده چې دا د الله عذاب دی او دا زمونږ په پوهه باندې او زمونږ په عقل باندې نه کېږي. موسی علیه السلام ته راغل او منت یې ورته وکړه چې ته د الله نه وغواړه چې د عذاب زمونږ نه لرې کړي، مونږ به ستا خبره ومنو. موسی علیه السلام دعا وغوښتله، عذاب لرې شو، لیکن هغوی بیا سرکشي کوله. بیا د چندخانو لښکر رب العالمین هغوی پسې راولېږه، خوراک او سکاک او په هر ځای کې به چندخه او چندخه وه. بیا هغوی ډېر حیران شو، موسی علیه السلام ته رالل چې دې ځل بیا زموږ دپاره دعا وغواړه، موږ به طاعت وکړو. مختلف عذابونه پرې رالل. یو عذاب په هغوی باندې د وینو راغلی و چې خوراک به یې کو، په خوراک کې ویني، اوبه به یې څکلي، په هغې کې ویني، چې کوم ځای کې به کېناستل هلته ویني. د الله عذاب وکړي. یو حدیث کې راځي، امام ابن کثیر لیکلی و یو قبطي او بني اسرائیلي ته وویلې چې ته داسې چل وکړه چې د خپلې خولې اوبه ما ته راکړه. د بني اسرائیلي په خولې کې چې اوبه وي چې هغه یې دته ور منتقلې کړي، ډایرکټ یې نه وینه جوړه شوه. دې ته ویلی شي عظیم قدرت او دلیل چې الله شته. مه ماتوئ دغه لوظونه، د الله قدرت ومنئ. نو نن هم رب العالمین یو معمولي نه معمولي شی راولېږه، او دومره معمولي دی ډاکټران او ساینسدانان په دې وخت کې موي کورونا 19 وی که چرته 10 یا 20 درجې اوچتم شي، یعنی غټ شي، 10 مرتبه نورم جوړ شي، نو په سترګو بیا هم نه ښکاري. دومره معمولي شی دی، رب العالمین د دومره عظیم پاور مقابلې ته راولېږه. بار بار الله وایي زه چې یو قوم تباه کومه
او یو قوم غرقومه لښکرو ضرورت وي زما نشته معمولی نه معمولی شی زه راولمه نن دنیا حیرانه ده چې څوک به مقابله کوي او د دې علاج به څه شي رب العالمین په یو مقام کې فرمایي چې ظلم کله انسان وکړي نو د ظلم سزا ورته زر میلاویږي یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې څو سزاګانې داسې دي چې د هغې سزا رب العالمین آخرت ته نه پرېږدي بلکې دنیا کې ورکوي یو ظلم دی تاسو به یو واقعه کتلي په شام کې یو کور باندې بمباري شوی او هغه کور زره زره او هغه کور ټول کسان د شو یو ماشوم چې شپږ کاله یو کال عمر هغه پاتې شوی و الجزیره ټلویزیون هغې سره انټرویو کړې وه هغې دا یوه خبره کړې وه په جړه او په سلګو کې وایي زه خپل رب ته ځم او زه به هغه ته حال ویم یقین وکړئ نن عرب علما د عجم علما د هغه شامي ماشوم خبره بیانوي چې هغه رب ته تللی دی او هغه ورته شکایت کړی دی یو بلې خبرې ته تاسو توجه وکړئ نن په اخبارونو کې راځي چې فلانکي ملک کې دومره بیماران دي د کرونا فلانکي کې دومره دي د شام نه تر اوسه پورې دی یو بیمار هم څه نه دي راغلي چې دلته چېرته بیمار پکې شته و که نه دا د الله عذاب دی او چې کله د الله عذاب راشي نو د هغې یو علاج دی رب ته توبه ویستل د هغې یو علاج دی خپلو ګناهونو باندې خپېمانه کېدل د هغې یو علاج دی د رب در ته ورتلل یقین وکړه پرونه ما مولوي صاحب سره خبره کوله پنجاب کې یو پولیس والا ګرځېده او دا آواز یې کاو چې جوماتونه بند کوي چې 2 ځلې خبره وکړه په 3م ځل هغه په جړا شو خبره ترې نه پاتې شوله دا یو درد دی څوک د خپل کور نه څوک نه منع کوي مګر چې ډېر غصه شي او ډېر خفګان ورته راشي نن موږ رب العالمین د خپل کور نه بقایه بندی الله ته په جړا شي الله ته فریاد وکړي چې دا عذاب لري شي نو علما فرمایي چې څومره دلایل دي مختلفو طریقو سره رب العالمین بیانوي د هغې ماتول چې څوک کوي نو رب العالمین مختصر کوم تاسو چې قرآن او سنت کې وګورئ په 2 قومونو باندې الله عذاب راوستی دی او 2 قومونه یو هلاک شوی او بل ته نجات میلاو شوی یو قوم د یونس علیه السلام چې هغه باندې کله عذاب هغه نښې او علامې راښکاره شوي نو هغوی فورا ګناهونه پرېښودل د یونس علیه السلام خلاف یې کو هغه ترک میدان ته راووتل رب ته په جړا شول او هغه ټولې نافرمانۍ یې وشمارلې او ټولو نه دستبردار شول چې بیا به نه کوو یا الله موږ معاف کړي قوم د یونس علیه السلام الله معاف کړو دا د قرآن فیصله ده دا د قرآن واقعه ده دویم قوم د نوح علیه السلام دی الله هغه ته حکم وکړ ډېر محنت یې وکړ بیا هم نه منله الله وی دې قوم باندې عذاب راولم ته یو کشتۍ جوړه کړه او تا ته به د کشتۍ په سبب الله نجات درکړي دا اسباب استعمالولو قوم ته نوح علیه السلام بیا هم دعوت ورکوي ګوره عذاب د اوبو را روان دی ایمان راوړئ ما سره ملګري شي نجات به درته میلاو شي هغوی خنداګانې شروع کړي نو دا هغه قوم دی چې د الله عذاب پورې خندا کوله وي موږ ته خو نوح علیه السلام لیونی ښکارېده خو دا خو یقیني نعوذ بالله من ذلک نقل کفر نه باشد دا ګورې اوبه نشته او دا کشتۍ جوړئ سمندر کم دی اوبه کم دي خنداګانې مذاقونه نن هم تاسو به سوشل میډیا کې کتلي دې شي پورې خندا کېږي قسم په الله د الله عذاب دی الله ته وجاړئ هغه خلک ورته سرنګون شول هغه خلک ورته په ځمکه پرېوتل چې هغوی څه دعوې کولې ټکنالوژي ورسره هر شی ورسره هغوی سره ګوره یو بیماری د بیماری علاج وي یو د الله عذاب وي د هغې مقابله نه وي د الله د عذاب مقابله نه وي د الله د عذاب مقابله نه نو نوح علیه السلام بیا هم دعوت ورکړه تر دې پورې چې د الله عذاب راغی بره نه اوبه لاندې نه اوبه وفارت تنور په دغه مقام کې نوح علیه السلام دعوت وچلاو یوه وینا یو دعوت یو آواز د نوح علیه السلام رب العالمین را نقل کوي نوح علیه السلام آواز کوي سورة هود کی 12 سپارے کی ذکر دے ونادا نوح ابنه آواز وکړ نوح علیہ السلام خپل بچی ته وکانه فی معزل او دا په یو ډډه په یو سیټ کې ولاړو یا بنی ارکب معنا اے بچی موږ سره په دې کشتۍ کې راسور شه
ولا تکن مع الکافرین د کافرانو ملګری مه کېږه د الله مقابله نشي کولی د الله د عذاب نه تیښته نشته او نه تښتېدی شي د الله عذاب به راباندې راشي بچی څه ویلي سآوي الى جبل يعصمني وی زر دی چې زه به د غر سر ته وخیجم د دې عذاب نه به بچ شم الله اکبر د مسلمان او د کافر منځ کې فرق دا دی چې مسلمان به یقین په الله ساتي اسباب به استعمالي د کافر په اسبابو یقیني وی سآوي الى جبل يعصمني وی زه به د غر سر ته وخیجم عذاب نه به بچ شم نوح علیہ السلام بیا موی ګوره مکه و د الله مقابله نشي کولی لا عاصم اليوم نن ورځ ګوره د الله د عذاب نه بچ کېدل نشته مګر چا جړا وکړه چا فریاد وکړه چا توبه وویستله خبره یاد وساتئ حالات ښه نه دي وایي چې کله په دنیا راشي د خپل ملک غم غواړه او چې کله په ملک راشي د خپل علاقې او د علاقې چې راشي کور غم غواړه چې کور باندې راشي بیا د ځان نن داسې حالات دی کېدی شي موت ته هم راورسېږي دنیا تیره ده تیریږي مرګ یقیني دی د خپل ایمان غم وکوي که د عذاب زما او ستا باندې زما او ستا د ګناه د وجې نه نو خامخا د ګناه نه توبه وباسئ الله ته وجاړئ که مړه شو مرګ خو یقیني دی الله ته به ورځو چې کم از کم الله ته خو تر مخ لاړ نه شو که نه ګناهګار خو لاړ نه شو که نه اصل دلته هم عذاب او بیا هلته هم عذاب بیا زما او ستا د مسلمانۍ او د دې منځونو فایده څه الله ته وجاړئ یقین وکړئ نجات به ومومئ او دا د الله عذاب دی د الله د عذاب مقابله ګوره غټو قومونو ونه کړه چین ونه کړه چې یو شی تې پاتې نه دی ټکنالوژي های لیول سره ده امریکې ونه کړه ایټلي ونه کړه موت به وکړی شو موت ته توبه ویستل پکار دي نو قوم د یونس ته په سمې نجات میلاو شو قوم د نوح د څه وجې نه غرق شو دا وګورئ که نه مونږ ته هر څه په قرآن او سنت کې شته راځو بلې خبرې ته چې علاج مونږ ته څه دی مختصر درته ویم استغفار رب العالمین فرمایي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله وی زاغه قوم نه هلاکوم عذاب پې نه راولم چې کوم قوم استغفار کوي دویم صدقې ورکوئ د خپل وس مطابق ورکوئ چا 10 روپۍ چا 50 روپۍ چا 1000 روپۍ چا 100 روپۍ چا 100 لکه مدارسو ته ورکوئ فقیرانو یتیمانو ته ورکوئ د الله امتحان دی حدیث پاک دی الصدقه ترد البلاء صدقې سره مصیبتونه دفع کیږي دریم د قرآن تلاوت کوئ د قرآن تلاوت سره د الله د رحمت نزول کیږي رحمت د بره نه راوریږي خواري کوي کلاو کلاو کینی کوم ملګري چې راځي جدا جدا کینی خبره ختمو په حکم باندې مونږ کو نو د قرآن تلاوت سره رحمت راځي او دا د الله عذاب دی او مونږ ته زمونږ نبی ویلی دی رب العالمین په خپل عرش باندې بر لیکلی دی ان رحمتي سبقت غضبي ان رحمتي سبقت غضبي وی زما رحمت زما په غضب باندې ډیر مخکې دی ایڈوانس دی لہذا چې موږ تلاوت د قرآن کو نو د رحمت به رانازلیږي او د عذاب چې کوم دی به دې سره دفع شي او آخري خبره توبه ویستل دی خامخا خپل ګناه ته که دروغ وي که غیبت دی کاوه که موبایل کې دی فحش فلمونه یا بل څه کتل هغې نه توبه ورور دی د تره بچی دی والده ده هغې سره دی قطع تعلقات دي رشتہ دی کټ کړي هغه واپس جوړه کا کاروبار کې دوکه دی کوله وزن دی کم ورکاوه ملاوټ دی کاوه اعلی کوالټي په ځای دی ادنا ورکاوه قیمت دی د اعلی اخیسته ذخیره اندوزۍ کې مبتلا دا ټول ګناهونه پرېږده هر کس چې کم ملازمت او کومه ډیوټي په دې کې صداقت وکړي الله به د دې عذاب نه خلاص کړي الله به در باندې رحم وکړي رب کریم به در باندې مهرباني وکړي بل یو مسله ده زموږ الحمدلله جماعت به ډک نن کم دي بار بار ملګرو ټلیفونونه مو کړل وایس میسجونه هم رالل په وټساپ باندې چې مونږ کور کې مونځونه وکړو یا زموږ داسې مسافر ملګري دي دوبۍ کې لندن کې ایټلي کې دي ډېر پښتانه دي چې مونږ څه وکړو مونځونو سره یو خبره یاد وساتئ دا 3 ورځ باندې
یو اجلاس هم شو په کراچۍ کې تمام مکاتب فکر علما دا پکې هغې کې موجود نو دې کې دوه خبرې دي یو خبره دا که چا وړوکې غوندې کوري برابر او هغې کې پلاري بچی نوسي تره بچي داسې پنځه شپږ کسان نو مونځ کولی شي د جمعې په جمع باندې دومره ده چې عند الاحناف یو مسله ده شرایط ډیر دي یو شرط دا دی چې اذن عام ضروري دی چې کوم ځای کې اذن عام نه عام اجازت کم جماعت کې کم ځای کې نه هلته مونځ د جمعې نه کېږي نو تقي عثماني صاحب په دې مقام کې پرون دا خبره کړې چې کم ځای کې مونځ کې کم جماعت کې کم اجره کې دروازې کولا وساته عذر دی بس دغه زمونږ اذن عام دی که څوک بل ملګری راځي راتلی شي دویمه مسله بعضې خلک داسې دفترونو کې یو کسي یا دوی یا فلیټونو کې یا داسې ملکونه دي چې غریبانان ډېر ځان ته یي کمره کې لس کسان دي خو لس کسان ودرېدی نه شي نو بیا به د جمعې مونځ نه کوي ښه بیا به د ظهر مونځ کوي او ځان ته دي هر یو وکړي بقایه پاتې شوه دا د الله عذاب دی تاسو ته ما تفصیلي خبره وکړه پښتانه د خپل کور نه څوک نه منع کوي چې ډېر غوسه شوی ورته نه او قسم په الله پښتنو کې خدا کار دی چې د پلار دشمني مې یو کور ته راشي بیا معاف کوي نن مونږ خپل رب د خپل کور نه بندوي په دې باندې جړاو کوي اصل چې حالت نور خراب شي الحمدلله ثم الحمدلله دا الله ډېر عظیم فضل دی په مونږ باندې دا بیماری چې څومره تیزۍ سره روانه ده دومره ته مونږ الله محفوظ کړي یو ډېر لوی فضل دی د الله په مونږ باندې لیکن مزید تدابیر و خیال وساتئ انتظامی طرف نه دا خبره وه چې 10 منټونه بیان زیات دي هغې مطابق مونږ دا بیان بس کوو دویمه خبره دا د انتظامی والا وي چې اودسونه کور کې کوئ سنت کور کې کوئ بیا راځئ دا خو وشو د مانځه نه پس لازمي خبره دا ده چې مهرباني وکئ د الله د رضا دپاره انتظامی حکم دی سنت په کور کې وکئ او په یو بار باندې ټول د جومات نه مه وځئ بیا مرش جوړیږي پنځه څلور کسان اسې نه ګور الحمدلله موږ ته اجازت میلاو شو زه خپله مارکیټ کې ویم هلته به جومات لیکلي یو بجه به مونځ کوه یو بجې ته راشئ او فورا وځئ الحمدلله زموږ د سهار نه ځای کولاو دی که خدای مکړه موږ بې احتیاطي وکړو یا تدبیر دغه ونه کړو موږ ته هم انتظامي والا وایي چې تعالی لاک ډاون نه به راځئ نو بیا څومره نقصان نشو زما ستا د وجه نه موږ به دا څه فالو کوو نو چې مونځ وشي دعا به وکړو پنځه کسان په طریقې سره ووځئ چې رسم جوړ نشي او نور خلکو ته خفګان هم جوړ نشي د انتظامي طرف نه چې کوم اډر دی هغه هم مونږه